مېرمن ته په شرمګاه باندې د ګوتې وهلو فایدې. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو لپاره دي. نو موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکوم چې هغه کسان چې خپلې مېرمنې ته په شرمګاه باندې ګوتې وهي نو هغه په دوه فایده کې دي. یعنې مېرمنې ته په شرمګاه باندې ګوتې وهل کومې فایدې لري او کوم نقصان نه لري. نو دوستانو، لومړی خو درته دا ووایم چې په هغې ته په شرمګاه باندې ګوتې وهل هېڅ نقصان نه لري. یعنې که تاسو مېرمن ته په شرمګاه باندې هر څومره ګوتې ووهئ او هغې نه خوند حاصل کړئ نو هغه هېڅ کوم نقصان نه لري. خو فایدې یې کومې دي؟ فایدې به تاسو ته ټول په دې ویډیو کې ووایم، خو ویډیو ژر وګورئ او ځان پرې پوهه کړئ. خو د دې نه مخکې چې تاسو ته دا فایدې او طریقې او معلومات درکړم، که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټالۍ نښان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسېږي. دوستانو، زیاتره داسې کسان دي چې هغوی خپله مېرمن نشي خوشحالولی، یعنې هغوی د جنسي اړخه کمزوري وي. خپله مېرمن سره داسې څه نشي کولی چې هغه تر ډېره پورې دوام وکړي، خپله مېرمن پکې ارضا کړي، یعنې هغه خوشحاله کړي او هغه یخه کړي، ځکه هغوی د جنسي اړخه کمزوري وي. په ځوانۍ کې غلط کارونه کړي وي یا بله کومه داسې بیماري لري چې د هغې له وجې جنسي قوت کم شوی وي، ورسره یې ذکر هم کوچنی شوی وي او هغوی نشي کولی چې خپله مېرمن خوشحاله کړي. نو هغوی به داسې طریقه وکړي چې هغوی چې څه کوم د خپلې مېرمنې سره کوروالی کوي نو هغه د خپلې مېرمنې ته په شرمګاه باندې ګوتې وهي. یعنې څه ټایم چې ورسره سیکس شروع کوي نو د سیکس شروع کولو نه د یو څو دقیقې مخکې هغې ته په شرمګاه باندې ګوتې وهل پیلوي، تر څو د هغې شرمګاه مکمل توګه باندې لانده شي او د هغې شوق بیخي په زور کې راوپارېږي او په پوره جوش کې راشي. نو څه ټایم چې هغه په پوره جوش کې راتلل او د هغې شوق بیخي زیات راتللو او هغې درنه په خپله باندې دا غوښتنه کوله چې اوس یې ذکر راومنډه، نو په هغه ټایم کې ورسره سیکس شروع کوئ او د هغې نه بعد به هغې تاسې تر ډېر پورې سیکس هم کولی شئ، ورسره به هغه تاسې خوشحالولی هم شئ، یعنې هغه به بیا تاسې نه مخکې انځورېږي. نو دوستانو، د دې فایده دا ده که چېرې تاسې د جنسي اړخه کمزوري یاست نو بیا هم تاسې کولی شئ چې په ګوتې وهلو سره د هغې په شرمګاه باندې تاسې خپله مېرمن ارضا کړئ او هغه د ځان نه مخکې خلاصه کړئ. نو دا یو فایده ده د هغو کسانو لپاره څوک چې د جنسي اړخه کمزوري وي. دوستانو، ویډیو زموږ همدې باره کې وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ، ملګرو سره یې هم شریکه کړئ تر څو هغوی د دې ویډیو نه استفاده وکړي.